زه به درته په دغه ویډیو کې 5 هیکس ښایم کوم چې اکثر یوټیوبرانو نه مس کیږي، بعضو ته یاد نه وي او بعضو نه هیر شي سوګي وایي نه لاسي. نو زه به تاسو ته دغه 5 هیکس ښایم په دغه شارټ ویډیو کې. نو راځئ چې مخکې دا هیکس وایو. په دغه هیکس زده کولو کې به تاسو څه کوئ، ستاسو چینل به ډېر زر ګرو کیږي او ډېر ایزي سټیپونه دي او تاسو به ډېر په اسانه سره زده کوئ. که چېرته مو یقین نه راځي یو ځلې خامخا ټرای وکړئ. تاسو نه هیڅ پیسې نه غواړي یا څه در باندې چارجز هیڅ نه راځي، صرف تاسو ټرای وکړئ. بالکل فری دي او کیدای شي دغه باندې ستاسو چینل ګرو شي. خامخا زه 95% یقیني یم چې ستاسو چینل به په دې باندې ګرو کیږي. نو راځئ دا کم هیک دی موږ سره. نمبر 1 تاسو به څه کوئ، ستاسو چې کوم تامنیل ده، کوم رایټینګ د تامنیل کې کوم ډیزاینینګ تاسو کړی ده، تاسو به دا هر ټایم مطلب چې کوم ټایم ویډیو اپلوډ کوئ، هر ویډیو ته به ډیفرنٹ تامنیل جوړوئ، ډیفرنٹ قسم د خط به ورباندې لیکئ، ډیزاین به مختلف کوئ په تامنیل باندې چې تاسو به هغې کې بیا دا هغه کوئ، سوچ کوئ چې په کم تامنیل باندې کم ویډیو باندې ستاسو ډېر ویوز راغلي دي، په کم تامنیل باندې ډېر کلیک شوی دی چې ډېر ویوز ورباندې راغلي. نو تاسو به بیا هغه شان تامنیل جوړوئ، بالکل هغه شان به نه جوړوئ، لږ لږ چینجز به ورکې کوئ خو نور هغه رقم تامنیل به جوړوئ. دا اول هیک شو موږ سره. دوم هیک موږ سره څه شو؟ دوم هیک موږ سره دا ده چې تاسو به څه کوئ، تاسو به دغه کوئ. هیکس تاسو دا دی چې تاسو به په دې دا ویډیو کې تاسو به دا کوئ چې دا ساوند پوم لکه پوم څه ته وایي، دا تاسو چې خبرې کوئ او خبرو سره ستاسو رایټینګ راځي، دغه کیپشنز ټیکس کیپشن دا به تاسو ساتئ او خط سره به تاسو ساوند افیکټ ساتئ. نو په دې سره ستاسو دا ویورز چې کوم دا ټول دې ته توجه کوي او بوډ کیږي نه او ستاسو واچ ټایم دې سره زیات کیږي. نو چې ستاسو واچ ټایم زیات شي، ستاسو سبسکرایبر هم په خپله زیاتېږي او ستاسو چینل زر ګرو کېدلی شي. او دا ستاسو دویم هیک شو. ستاسو دریم هیک چې کوم ده، تاسو به هغه د موږ سره هیډن انالیټکس، یعنې تاسو به انالیټکس ته ځئ، سټوډیو ته به انالیټکس ته ځئ، هلته به ګورئ چې ستاسو ویورز په کوم ځای کې دا ویډیو پرېږدي، یعنې ډېر ویورز کوم ځای کې ستاسو ویډیو سټاپ کوي او ورنوځي. نو تاسو به بیا ویډیو باندې غور کوئ او را روان ویډیو کې به د هغې نه انټرسټ خبرې کوي چې دا ستاسو ویورز هغه ویډیو مکمل ګوري. دا ستاسو دریم هیک شو. څلورم هیک کې به تاسو څه کوئ، ستاسو چې فار ایگزامپل 10 منټه ویډیو دی، د 10 منټو کې به ستاسو یو مهم ځای ته شارټ جوړوئ، کوم چې ستاسو مهم ځای وي هغه ځای نه به تاسو شارټ جوړوئ او هغه شارټ به بیا په شارټ اپلوډ کوئ، هغې نه تاسو ته زیات ویورز راتللی شي، نوي ویورز هغه شارټ نه تاسو ته راتللی شي. دا ستاسو څلورم هیک شو. پنځم هیک کې به تاسو څه کوئ، تاسو به لاړ شئ یوټیوب کې به کوم ځای کې چې سرچینګ کوئ، سرچینګ ځای کې به ستاسو د ویډیو ریلیټډ جمله سرچ کوئ. لکه فار ایگزامپل ستاسو کینوا پرو فری ته کنورټ کول دې باره کې ویډیو وي، تاسو سرچ کوئ هاو ټو کنورټ پرو کینوا ټو فری. نو چې تاسو سرچ کوئ تاسو ته داسې سنټنسز راځي او پیج راځي، نو تاسو به هغې نه راخلی ټایټلز او ډسکرپشنز ورسره ټیګز. نو دې نه تاسو چې هغه جوړ کړئ، ستاسو ویډیو به مخکې شیر کېږي یوټیوب، یعنې خلک چې سرچ کوي ستاسو ویډیو به مخې ته ورته راځي او کلیک به کوي، ویوز به راځي. چې ستاسو ویوز راځي، واچ ټایم به پوره کېږي او چې نوی کس وي هغه به سبسکرایب کوي څوک چې خوښوي. نو په دغې طریقې سره ستاسو چینل ډېر ګرو کېدلی شي په ډېر شارټ وخت کې. که چېرته په دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو لایک یې کوئ، سبسکرایب یې کوئ او مخکې شیر کړئ. سی نیکسټ ټایم نیکسټ ویډیو. ګډ بای، ټاټا.